السلام علیکم دوستانو، شیردل تخنیکی معلوماتي چینل ته ښه راغلاست. زموږ د نن ورځې ټاپک او موضوع د برېښنایي الکترونیک وسایلو د پیژندنې او معرفت په رابطه باندې ده. دوستانو زه غواړم په دې رابطه ستاسو سره مختصر لنډ او مهم معلومات شریک کړم. نو دوستانو دا ویډیو مه سکپ کوئ، تر اخره پورې ګورئ ترڅو د دې مفیدو معلوماتو څخه ځانونه برخمن کړئ. نو دوستانو راځو ټاپک او موضوع ته. ريزسټر دا کرنټ بندوي، یعنی د کرنټ ممانعت او مخنیوی کوي. کپسټر دا برېښنا سټور کوي د لږ وخت لپاره، لکه وړه بیټرۍ. کویل یا کنډکټر په میګنیټ فیلډ کې انرژي سټور کولو کار او فعالیت اجرا کوي. چوک دا یو داسې انډکټر دی چې AC های افیشنسي انرژي بلاک کوي او DC انرژي سپلای کوي. ترانسفارمر ولټیج سټیپ اپ او سټیپ ډاون کوي، یعنی ولټیج کم او زیاتوي. ډایوډ دا یو طرفه کار او فعالیت اجرا کوي چې دې ته ون وی ګیټ ویل کیږي چې کرنټ په یو طرف باندې فلو کوي. ترانزسټر دا د سویچینګ کار او فعالیت اجرا کوي چې امپلیفایر های کوي، یعنی پورته کوي او زیاتوي. انټیګریټډ سرکټ یعنی IC په دې کې په زرهاو کمپوننټ یو ځای پک شوي دي. د دې عمله دې ته د سرکټ دماغ هم ویل کیږي. سویچ چې دا سرکټ مینولی آف او آن کوي. ریلی دا یو الکترومیګنیټ سویچ دی چې د کم پاور څخه های پاور لوډ کنټرولوي. LDR کله چې په دې روشنی ولګیږي نو دا خپل ریزسټنس بدلوي. په اتومات سټریټ لایټو کې همدغه نصب او کنیکشن کیږي. نو دوستانو دا وه زموږ د نن ورځې ټاپک او موضوع. ستاسو د توجه او لیدو څخه یو نړۍ مننه. السلام علیکم.